رب العالمین انسان له په دریو ځایونو کې بندوبست کړی دی. یو دنیا ده. دنیا کې لاول سړی د مور په ګېډه کې وي او بیا چې پیدا شي نو د ځمکې د پاسه ژوند تېرېږي. دویم بیا چې د انسان مرګ راشي او نیټې پوره شي د هغې نه پس د قبر لاندې د ځمکې لاندې د قبر ژوند دی. او دریم بیا د قبر نه چې انسان کله پاسي او د قیامت لوی ورځ شروع شي بیا هغه بندوبست دی او هغه زندګي او هغه دریم کور دی. دنیا کې د سړي اوسېدل د خپل اختیار دی. که ځان له کوټې کور جوړوي او که لوی جوړوي او که پخا آبادي جوړوي او که کچه کې اوسي، که جونګړه کې اوسي، خپل کې اوسي، پردي کې اوسي، یوه کوټه جوړوي، دوه جوړوي، په نرمه بستره کې سملي او که په کلکه کې، دا د خپل اختیار دی او الله خپل اختیار دله ورکړی دی او د ژوند د سامان بندوبست یې ونه کړی دی. او د مرګ نه پس چې دویمه زندګي او دویم کور کوم شروع شي هغه بیا د انسان اختیار شته او الله داسې یو نظام جوړ کړی دی چې هغې کې ټول انسانان او ټول بندگان تقریبا یو شان برابر کړي دي، خصوصا مسلمان. د هر چا د ځمکې لاندې یو کور د قبر ورته وایي او یو اندازه قبر دی. د فرق پکې نشته چې د ده ګز زیات دی او د دې بل ګز کم دی. که د انسان د قد مطابق یو لیش نیمره کوټ یو غټ وي نو وي به نور د قبر ژوند د ټولو یو برابر دی. هر انسان که هغه بادشاه دی او که هغه ګدا دی، که هغه عالم دی او که هغه طالب دی او که هغه نیک سړی دی او که بد سړی دی او که مالدار د ښې کورنۍ دی او که د بدې دی، د ټولو دپاره دغه یو کور دی او یو ژوند دی. په یو خوره کې به پرېوځي، په ټولو د پاسه به دغه لوی کمر د خورې د پاسه انباري او ټول به یو دیوال ته مخې او بل ته شی، برم خوره او لاندې خوره. هر سړی همدقه یو قسمه کور کې او په دا یو ژوند کې به پروت دي. الله دې مونږ ته ګلې ګلزار کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قبر د ژوند متعلق فرمایي چې یا دا د انسان دپاره د جنت د باغچو باغچه ده او یا د انسان دپاره د جهنم د کندو نه یو کنده ده. حفرة من حفر النیران یا روضة من ریاض الجنه. او حدیث پاک کې راځي چې انسان کله قبر کې سملي، وارثان یې یوسي او قبر کې سملي او تبی ورپسې ولګي، خورې پې د پاسه واچوي او وارثان ته کله را روان شي د ده ژوند شروع شو د قبر. انه لیسمع قرع نعالهم. د دې خپلو ملګرو دوستانو چا چې په جنازه وکړه او کم ورسره دفنه پورې سار شو د هغې د خپو د پیزار هغه کشار او غرار دی اوري. بخاري شریف کې حدیث دی او د ټولو علماو په دې اتفاق دی، د هېچا پکې اختلاف نشته چې څوک وایي مړي اوري او که نه اوري، خو په دې اورېدو د ټولو اتفاق دی چې دا وارثان دی واپس کیږي او دا کش کش قدمونه کوي نو دا مړي اوري په قبر کې. چې خلق دی واپس شي نو فرشتې ورته راشي. اتاه ملکان، دوه فرشتې راشي. انسان که نیک عمله دی او که بد عمله دی. کوم چې نیک انساني سوچه مسلمانی او الله یې نیخه پکړې هغه ته دا فرشتې راشي نو تپوس دی کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی زما رب الله دی. او که څوک داسې وي چې هغه ډېره نیکي تېره کړي او الله یې ډېر یاد کړي د الله صفت هم وکړي، هغه الله زما رب دی چا چې زه پیدا کړی ما. الذي خلق السماوات والارض. ځمکه پیدا کړې ده، اسمانونه پیدا کړي دي. ونصب فيها الجبال. په دې ځمکې غرونه کلک کلک ودرولی دي. هغه زما رب دی. د الله نور صفتونه به مو کړي. د چا کمزورې غوندې سوچ دی نو ابه صرف ده ووایي چې زما رب الله دی. بیا به د هغې تپوس وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق چې پیغمبر دی څوک دی، یا به د نبی علیه السلام مبارک شکل به ورته مخامخ کړي. د علماو پکې اختلاف شته، یا د هغې هغه شبیه هغه ورته مخامخ کړي، د هغې شکل به ورته مخامخ کړي، یا د هغې متعلق به ورته صفات ذکر کړي چې هغه کس چې هغه دنیا ته راغلی او خلکو ته هدایت ورکړی دی دا څوک دی؟ ذهن کې دې راځي که نه راځي چې دې سوچه مسلماني او د خپل پیغمبر اتباع او تابعداري یې کړي، د هغه په شریعت عمل یې کړي، په هغه دنیا کې درود یې ویلي، د هغه احسان مني، ابو چې او د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. که څوک ډېر نیکي وی بجاءنی بالبینات، مونږ ته واضحه د قرآن شریف آیاتونه
او معجزې او ښکاره دلایل راوړلي دي. مونږ په ایمان راوړه، مونږ یې تصدیق وکړه، مونږ ته دین راورسو. بیا به دې تپوس کوي چې دین دې څه دی، کم څیز مطابق په دنیا کې تا ژوند تیر کړی دی، د کم یو دین تا په دنیا کې اختیار کړی دی، کم مذهب دې په دنیا کې اختیار کړی غوره کړی دی. دی خو په دنیا کې د اسلام مطابق ژوند تیر کړی دی. مونځ د اسلام یو نوع ده، یا اسلام یو حصه ده، زکات دارنګې روجه، ذکر و اذکار، الله یو منل، دی بوی زما دین د ژوند د تیرولو د دنیا هغه ذریعه او هغه نقشه اسلام دی، دین الاسلام. دا جوابونه چې دی وله ورکي، نبی علیه السلام فرمایي چې فرشتې به ورته ووایي چې مونږ ته پته وه چې ته به هم دا جواب راکې، ستا د تندي د دې رڼا نه مونږ ته پته وه، په تا د زنکدن تکلیف نه دی تیر شوي، د هغې نه مونږ ته پته وه، ستا روښانه مخ په دې ګویا دی، مونږ ته پته وه چې دا به جواب ورکې. او بیا به ورته فرشتې وایي اوده شه، داسې اوده شه لکه یو عزتمن میلمه چې چا کره میلمه شي اوده کېږي. هغه څوک به دې د خوبه پاسئ چې ستا ډېر زیات محبت او مینه یې ورسره، او د هغه هم در سره ډېر محبت او ډېره مینه. او حدیث پاک کې راځي چې دا قبر پې را جوخت شي، دا وله زور ورکي. نو نیکمر انسان له زور ورکوي، داسې شکل کې دله زور ورکي لکه یو بچی چې سر خوږېږي، تکلیف یې ورته مور یې غېږ کې ونیسي او ځان ته یې را جوخ کړي او زور وله ورکوي. او دا بچی دی مور ته وایي مور یې لغوندې زور نور هم راکړه، دې سر له مې نور هم زور ورکړه، دې وجود له مې نور هم زور ورکړه چې ښه دمه شم. دقسې د مینې او د محبت او د راحت دپاره به دا قبر دله زور ورکي. او نبی علیه السلام فرمایي چې هر انسان ته په جنت او په دوزخ کې ځای جوړ دی، ام مسلمان له ام کافر له، ده ته به الله د جهنم هغه ځای وښیي، هغه ځای تا دپاره جوړ شوی و، خو تا نیک عمل وکړه، الله دې خوشحاله کړه، دا ځای د نه الله ختم کړو، دې ته به نه ځي. دی به جهنم ووینځي، یحتم بعضها بعضا، هغه چې یو پکې اوړي روړي، یو څوک په یو پرېږدي او د اور څه یو ته لاندې کېږي او څه بل ته لاندې کېږي، غرغنډې او بدبویې به دې لرې ځای نه به محسوس کړي. او ابه وایي نه یارېږه ما دا تا باندې خدای حرام کړی دی، تا نیکي نیکي کړی، څونه به خوشحاله چې خرځي نه بچ شم. او ورته الله ښیي که بدعملي دې کړې وه دقه ځای له ورتلې، دی به په دې خوشحاله شي چې شکر دی لوی مصیبت نه خلاص شوم، لوی غم نه خلاص شوم. بیا جنت به ورته مخامخ کي، هغه مخامخ جنت ستا ځای دی. کله چې قیامت راشي که نه دقې جنت له به ځې، دا ستا ځای دی. او د جنت نه به ورته نبي علیه السلام فرمایي یو روشندان کولو شي، یو لاره به ورته جوړه شي، د جنت خوشبویې د هغې تازه تازه یخې یخې هواګانې دا به دې قبر ته راځي، او تر قیامته پورې به دې د جنت د باغچو په دې باغچه کې خپل د قبر ژوند تېري. الله دې زموږ نصیب کړي. کم انسان چې شهید دی د هغه روح چې سینګ ته وباسي هغه نیک جنت ته دی، جنت الفردوس ته. او کم انسان چې عام نیک انسان دی یو لوی ځای دی هغې ته علیین وایي، هغې صدر دفتر ته د هغه روح لاړ شي، دا روح که په علیین کې پروت دی او که په جنت الفردوس کې، په قبر کې د دې وجود سره د خپل کنیکشن، خپل رابطه او خپل تعلق وي. که دا وجود خاورې خاورې ولې نه شي او هغې سره د دې هغه خپل نسبت شته، لکه نور څومره لرې دی او چې کوم ځای په دنیا کې لږي هغې سره خپله رابطه ده. نور ګرم دی چې په کوم ځای لږي هغه ځای هم ګرمي، نور اوچول کوي چې په کوم ځای لږي هغه ځای اوچوي. نو دقه رنګې د روح چې دا وجود ذره ذره په قبر کې پروت دی، نو د هغه خپل روح که دی په جنت کې پروت دی او که دی په علیین کې دی، د خپلو ذراتو سره د بدن د ټوکړو سره خپل نسبت وي. کوم انسان چې بدعمله دی، دوه قسمه بدعمله انسان دی، یو کافر، الله دې موږ وساتي، منافق او کافر. او دویم په مسلمانو کې بدعمله، چې دی مسلمان دی کلمه وایي خو د الله د رضا عمل نه کوي، ګناهونه کوي. دله چې کله قبر کې دی څنګه سملی او ذکر وی غورځوي. اوس حدیث کې د کافر ذکر راځي، دا بدعمله دلته پاتې شو، دله ذکر نشته. هېڅ پته نه لګي چې دی به په دې سوالو جواب کې د هغه مخکني سره وي او که د هغې وروستني سره به وي. خو بدعمله سړی چې کوم کافر او منافق دی هغه له هم دا دوه فرشتې راشي تپوس دی کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ نو ده خو دنیا کې رب نه دی یاد کړی، په هغه طریقې نه دی پېژندلې کومه طریقه چې ورسره مناسبه وه. د الله یووالی، د الله قدرتونه، د الله ښکلي صفتونه په
په صحیح عقیدې خپل رب نه دی پیژندلی دی وی هی هی لا ادري نه پوهېږم د نبي علیه السلام مطابق تپوس ترې وکوئ پیژنې د خو د نبي علیه السلام اتباع او تابعداري نه ده کړې هی هی لا ادري نه پوهېږم د اسلام مطابق ته تپوس کوي د خو د اسلام مطابق ژوند نه دی تېر کړی هی هی لا ادري نه پوهېږم پته راته نه لګي هغې ورته وایي لا دریته ولا تلیته نه دی د عقل نه کار اخیستی دی او نه دی د بل چا نه ظالم خپل عقل نه دی کار نه اخیستی د بل چا تابعداري به دې کړې وه بل پسې به روان شوې وې عقل او نقل دوه څیزونه دي دواړو نه دی کار نه دی اخیستی نو د سره به څه کېږي اوس د دې سوال و جواب متعلقه حدیث کې صرف د مسلمان او د کافر ذکر راغلی دی دا بدعمله مسلمان دلته ذکر نشته هېڅ پته نه لګي چې دی مخکني کې دی که دی دویم کې دی وروستو مسلو کې بدعمله مسلمان کافر سره بیا ملګری دی تېروستنو کې هغه د قبر عذاب د قبر عذاب چې کله شروع شي کافر لبامي بدعمله مسلمان لبامي کم مسلمان چې کلمه وایي دی خپل لمونځ نه کوي دی روژه نه نیسي دی زکات نه ورکوي دی حج نه کوي او دی د نارواو نه ځان نه ساتي د ګناهونو نه د دقه سړي او د کافر د دواړو د قبر عذاب شته اوس په کومه طریقه دی او څومره دی یو رب ته پته ده هغه حدیث کې راځي چې یو فرشته ورباندې دا ځمکه پرې راغونډه شي په دې بدعمله انسان که دا کافر منافق دی او که بدعمله مسلمان دی نو دا ځمکه چې پرې راجوخته شي نو دا یو پوښتی په بله کې ننوځي حضور پاک مبارک د خپلې ګوتې مبارکې داسې کړلې وی داسې دا پوښتی په دې پښتو کې ننوځي لکه دا لاس چې سړی دا ګوتې په ګوتو کې داخلي کړي او د سر دا مزغې د نوکانو له لړ شي او دا نوکونه د سر د مزغو له لړ شي دا دې مساتي او د هغې نه پس فرشته پې مقرر شي داسې فرشته یقید له اعما و اصم په سترګو ړوند او په غوږونو کوم نظر به هم نه لګي او اواز به هم نه اوري چې په دې رحم را نشي چې دې نظر یې لګي داسې نه رحم یې پرې را نشي او که اواز اوري نو په اواز هسې نه رحم را نشي نو اور له یو غزار ورکوي او داسې غزار ورکوي چې دا وجود یې ریزه ریزه شي بیا الله برابر کړي او ما سوا د انسان نه د پیري نه چې دا کم پوهېږي او کم مکلف دي دی باندې الله هغه اواز اورېدل بند کړي دي باقي مشرق نه مغربه پورې د ده دا چغې اورېدلې کېږي او دا روړی دی وباسي او رب العالمین ورته ماران او خاماران په دا قبر کې په مبتلا کی او یو حدیث کې دا او یو ذکر دی بلکې د سلو ذکر دی بلکې زیات او کم هم شته دا چې خپل عمل دی نو دا مار په لکۍ هم ټک چلی او په سر هم ټک چلی نو تا اندازه لګوه چې یو مار دوه ټک هم در شواروس کې ورکوي او یا ماران هم وي نو یو سل او څلوېښت ټکونه شو ممکن د دې نه زیات هم وي او دا کم ماران دي نو د دې زهر څومره تیز دي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی که یو ساس کې د قبر د دې مار دنیا ته دا زهر راغلل نو په دنیا کې دا شنه بوټي او دا سیدونه او دریابونه دا چې کم شنه سیدونه دي نو دا به پاتې نه شي دا ټول به اوچ شي دومره خطرناک زهر دی دومره خطرناک د هغه چا به څه حالي چې شپه ورځ په دا زهرو کې پروت دی الله دې مسلم نه دی لاس خوځولی شي نه دی خپه خوځولی شي نه تښتېدی شي دلته خو به د مار نه وتښتېد کوتک به راوالې غزار به پرې وکړي نه د آخرت د مار نه تښتېدی شي او نه لاس خوځولی شي چې ګنې په لاس یې ځان نه بچ کړي ځان نه یې لرې کړي دا ماران چې د سړي نه ګونجاوت تاو ده او دا ونه په سر او په لکۍ ټک ورکوي او زموږ علما لیکي وی د دنیا مار چې سړی وچیچي نو شواروس کې دننه مړ شي اکثر داسې وي او که شواروس کې مړ نه شي نو بیا د زهر اثر یې ورو کمیږي او د اخرت د مار تیزي چې یو ټک به ورکړي او یو زرو کالو پورې به هغه زهر په تیزو مخکې روان ورپسې بل ټک دی ورپسې بل ټک دی زهرو کې پروت او د مارانو ډړمانانو چې چل دی یو عذاب شو د ځمکې راغونډېدلي دویم عذاب شو او دریم عذاب ته یې ګوره مخامخ ورته هغه ځای نه جنت وښیي وی هغه جنت ستا وښه هغه جنت تا له موږ جوړ کړی و ګوره د جنت دې خوشحالو ته هغه حورو ته وګوره میوو ته وګوره هواګانو ته وګوره سپېره بد عمل دې وکړو دا در باندې بند شو نه سپېره نو بیا ورته جهنم مخامخ کي وی وګوره هغه جهنم ته چې دا اور یو بل کې ننوځي راننوځي او زقوم ته هم پکې وګوره او د جهنم دغه لړمانانو ته هم وګوره جهنم کې به د قچر او د اس عمره غټ غټ لړمانان دي هغې ته هم وګوره سپېره بد عمل دې وکړو نو چې څنګ قبر نه پاسې نو هغه ځای نه به نیغځي هغه مسلمان به وي رب اقم الساعه یا خدای قیامت راولې ولې چې د جنت ته لاړ شمه
هغه ته به جنت ښکاري او دا ظالم به وي رب لا تقم الساعه خدایه قیامت رانه ولېږولې دا تکلیف ډېر لږ دی خو که هغې له لاړم چې هلته کې به زه څه کوم دا پې بل عذاب شروع دی زمارونو دا خطرناک عذاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بقی په قبرستان ورتېر شو دوه قبرونو باندې او حدیث کې راځي چې دواړه نوي قبرونه د بقی د مقبرې قبرونه نوي قبرونه تازه ښخ شوي و انهما لا یعذبان دې دوو ته خو عذاب په قبر کې میلاویږي صحابه ته وایي دواړو ته عذاب میلاویږي او په څه کې عذاب میلاویږي ګوره اوس مسلمان چې کوم معمولي غلطي وکړي او ګناه وکړي مونږ ته ډېره لږه ښکاري دواړو ته عذاب میلاویږي او په څه کې څه ډېر ګران څیز کې نه میلاویږي آسان غوندې شیز دی که دې ځان ساته نو ځان یې ساتلی شو آسان څیز کې عذاب میلاویږي یو کس چې و هغه به د متیازو نه ځان نه ساته د بولو نه به یې ځان نه ساته نو ځکه هغه ته عذاب میلاویږي اوس مونږ خلک څومره بې احتیاطي کوو او بیا خصوصا دا د نوې تهذیب طبقه دا ځان ته ډېر پاک ویل چې متیازي وکړي بس زر به هغه دغاښې پرتوګ روچت کړي او ځان به پټ کړي او ځان نوچوي او دا خیال نه ساتي چې د لوټه استعمال کړم او یا د کاغذ استعمال کړم دارنګې دا څاروو والا دي د څاروو د متیازو نه ځان نه ساتي او متیازو د بولو نه مکمل به ځان ساتي لوی صحابي جلیل القدر صحابي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عظیم مجاهد دی جناب او د اوس قبیلې سردار دی او چې کله دې دفن شو فرشتو د جنازه وړې د قبر ته فرشتو په خپله د کټ قبر ته وړې دی نبی علیه السلام فرمایي چا قبر وړو باندې منافقین وی جنازې لږه سپکه غوندې نه معلومیږي وجود یې جوړ سپک دی نبی علیه السلام فرمایي فرشتو چته کړې ده ځکه د انسان کوږه بوج نشته حضور پاک مبارک فرمایي چې قبر کې کېښودلی شو ځمکه پرې راغونډه شوه تپوس یې وکړه بیبي نه تپوس وکړې څه چل یې کړی دی دا خو ډېر مجاهد سړی دی او نیک انسان دی او زما صحابي دی او د بنو قریظه متعلق عظیمه فیصله کړې ده وی دا صاحب ګډې چیلې ساتلې او د هغې نه بولو نه به د یو زمانه کې ځان نه ساته دومره خطرناک شی دی متیازو نه وجود ساتل او جامه ساتل او ولې چې نه ساتې ځان مونځ به درنه پاتې یا به مونځ په پلیته کې جامه به دې پلیته وي وجود به دې پلیت وي نو چې مونځ دې په پلیته وکړه مونځ دې اړونه شو نو په غاړه دې لوی ګناه پاتې شو او دا بل سړی چې عذاب کې وینم نو ده به یمشي بالنمیمة چغلخور د چغلخور موږ د چغلي څونه معمولي شي ښکاري یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه حدیث د بخاري او د مسلم حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي مضبوط حدیث چې څوک چغلي کوي قبر کې عذاب ورته ملاویږي چغلي موږ داسې شی نه ښکاري د یو خبره بل ته د ضرر په خیال هلکه که چا پسې بد ووایي مه رسوه ته کوشش وکړه چې د دواړو منځ کې سوله او اصلاح راولې نو ته د هغه معمولي د بدو خبره بل ته وړې او د بل هغه بل ته وړې چغلي خور نه معاف او دا انسان چې څوک چغلي کوي د قبر عذاب ورته ملاویږي او بل حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي من کان ذا وجهین کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې چغلي خور دی یو ته په یو جبه او بل ته په بله جبه راځي د قیامت په ورځ به یې په دا خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي دا د سرمن جبه به نه د غوښې اور به یې په خوله کې د اور جبه دا چې خولې کې به اوري اور الله دې مونږ وساتي او دغې نه خبره دا شو چغلي خور په چغلی چې مرګ وشي ډېرې دا نه وي چې ډس خو هغه پلانکي وکړو د هغه قاتل چې د قتل څومره ګناه کېږي دومره د چغلي خور کېږي چغلي خور خو لا ډېره لویه خبره ده چې بل مسلمان په قتل کې د دوو ټکو شریک شو په دوو ټکو باندې د قیامت پر ورځ نبي علیه السلام فرمایي په تندي به یې ورته غټ لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی نو د مسلمان په قتل کې شریکوالی د دوو ټکو دومره خطرناک عذاب دی ولا او بیا چې چغلي وشي او د ده په چغلی مرګ وشي بلکل سوچه پوچه په هغه قتل په ګناه کې دی شریک دی کومه چې دا قاتل کېږي نو موږ خلک په دې کې بې احتیاطه یو د یو خبره بل ته رسولي د بل ته یو ته کم دیستی او بل ته کم دیستی او یو په یو وجل او بل په بل وجل د یو عزت په یو اخیستل د بل په بل چاته د خیر کار د مونږ نه کېږي نو چغلي خور نو حضور پاک مبارک فرمایي یو د بولو نه ځان نه ساته او بل ته چغلي به کولې ځکه د قبر عذاب ورته ملاویږي نو بیا د کجور یو څانګه راواغېشته په منځ یې دوه ځایه کړه نو نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه وایي چې تر څو دا اوږد شوي نه وي نو انشاءالله د الله نه امید لرم چې د قبر د عذاب کې به لږ اسانتیا ورته راشي یخفف ختمېدل نه لږ اسانتیا به ورته راشي تر څو چې د اوږد شوي دي دا هم د نبي علیه السلام معجزه ده نو دا د قبر عذاب دی
او دا زمون دویم کور دی ورته ور روان یو هیڅوک د دې کور نه بل طرف ته نشي تللی روح یې کم ځای پروت دی ربد عمل انسان سجین کې پروت دی سجین د اوو ځمکو لاندې یو کنده ده هغې کې نوونه دي هغې کې زخمونه دي هغې کې ماران دي لړمانان دي او د دې روح سره د دقه بدن تعلق دی که دا بدن ریزه ریزه او زره زره او خورې خورې پروت دی نو بیا هم هغه خپل روح سره پوره کلک تعلق دی او په دې عذاب کې روح او دا بدن دواړه سره شریک دي دا به نه وی چې روح ته عذاب دی او بدن ته نشته نه دا بدن که خورې خورې هم دی الله ته خبردار که دا ریزه ریزه هم دی هغه روح سره خپل تعلق او کنکشن شته حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي فضایل صدقات کې د عمر ابن عبدالعزیز چې یو عادل بادشاه تېر شوی د هغه متعلق وی چې یو ځل یې جنازه وکړه او د جنازې نه پس راغی یو قبر ته ودرېد او په ژړا شو ملګري وزیران دې تپوس کوي چې حضرت څه کې تا خو جنازه وکړه خلکو نه وروسته ولې رالې دې قبر ته ولې ودرېدې او ژاړې ولې وی دې قبر را سره خبرې وکړې څه درته ووې وی دې قبر ما ته ووې چې ګورې زه ستا او د دې انسانانو د دنیا د ژوند نه پس لومبی پوړی یم ما له به راځې او زه څه به در سره کومه وی که سم رانلی نو خبردار زه به ستاسو غوښې د هډوکو نه جدا کړم زه به ستاسو بندونه د ګوتو نه جدا کړم او زه به ستاسو لاسونه او خپې د وجود نه جدا کړم دا آواز مې واورېد نو ورته ودرېدم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د کمې پایې صحابي دی جناب د نبی علیه السلام مبارک خلیفه دی خلیفه ثالث دریم خلیفه د هغې په مصله ولاړ او د نبی علیه السلام زوم دی یو لورې ورباندې واده وه چې هغه وفات شوه نو بیا بله لورې ورته په نکاح کړه او چې هغه دویم هم وفات شوه نو نبی علیه السلام وفرمایل ارمان که زما درېیمه لور وې نو ابه مې عثمان ته ورکړې وه دونه د نبی علیه السلام مبارک ورسره مینه او دومره ورسره محبت او په ټولو صحابو کې یو خصوصي امتیاز لري ځکه د احد په غر نبی علیه السلام مبارک ولاړ دی حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله عنهم دا درې صحابو ورسره دا غر اوجړقې زلزله پرې راغله نو نبی علیه السلام مبارک دا خپله خپه اوچته کړه او دې غر ته یې راوبلوله اسکن احد په قلار شه دا ټوپونه ولې وې دا ته پته نه لګي څوک در باندې ولاړ دي یو در باندې پیغمبر ولاړ دی ځان ته اشاره وکړه یو در باندې صدیق ولاړ دی حضرت ابوبکر ته اشاره وکړه او دوه در باندې شهدا ولاړ دي شهیدان پیشنګویي ورکړه حضرت عمر او حضرت عثمان ته دو در باندې شهیدان ولاړ دي پوه شو که نه دو شهیدان دي معلومیږي دا چې دې ته به شهادت نصیب کېږي دا یو پیشنګویي وه د نبي علیه السلام او یو مقام کې یو باغ کې بیري اریس قبا سره خوا کې یو پیو پکې هغې ته نبي علیه السلام لاړ یو صحابي فرمایي وي زه ورپسې شوم وی مې چې راشه نن د نبي علیه السلام دربان شو د هغه څوکیدار شو د باغ دروازه مې بنده کړه وی دې کې دروازه وډبېده ورلم څوک یې وی ابوبکر یم مې چې ودرېږه تپوس اجازت دله غواړم نبی علیه السلام ته مې د الله رسوله ابوبکر اجازت غواړي وی اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مونه ورکړه لږ ساعت پس دروازه د باغ بیا وډبېده ورلم مې چې لکه څوک یې وی عمر یمه دروازه کولاو کا مې صبر کوه اجازت دله غواړم ورلم د الله رسوله عمر راغلی دی وی دروازه ورته کولاو کا او د جنت زیری مونه ورکړه وی راننوت وی لږ ساعت پس چې مې کتل نو حضرت عثمان رضی الله عنه راغی دروازې وواله مې صبر وکړه اجازت دله غواړم ورلم د الله رسول حضرت عثمان دی وی دروازه ورته کولاو که اجازت ورکړه د جنت زیری م ورکړه او د شهادت زیری م وله ورکړه دواړه زیری وله ورکړه وی ما ورته وی چې صاحب راځه جنت هم قبول کا نبی علیه السلام زیر درکوي شهادت هم قبول کا دومره د لوی منقبت خاوند او نبی علیه السلام مبارک یو ځل دته اشاره وکړه وی دا سړی به جنت ته ځي حضرت عثمان ته یو صحابي فرمایي وی مې چې ورېږه پوره تصدیق یې واله ځکه اشاره خو بل چا ته هم کیدی شي وی ورمنډه مې کړې حضرت عثمان مې د مټه ونیوه او نبي علیه السلام ته یې مخامخ کړه چې صاحب دې یاد دی وی هم دې یاد او دومره لوی منقبت چې حضور پاک مبارک د ده سره خپل خصوصیاتو یو ځل ناستو او داسې د پنډی مبارک یې ښکاره وی اعلان دی او ډډه یې والي حضرت ابوبکر صدیق راغی او مغسې نبی علیه السلام ناستو حضرت عمر رضی الله عنه راغی هغې مغسې تشریف فرمو اړو حرکت یې ونه کړ دې که حضرت عثمان رضی الله عنه راننوت چې راننوت نبی علیه السلام سم کېناست ډډه یې ختمه کړه او سپې مبارک یې مکمل پټې کړې څادر یې په ځان خور کړو
حضرت عمر رضی الله عنه لږ یو فوټې جذبات په پکې وو. وی صاحب ابوبکر راغی تاسو اړوم هغسې خپل شکل باندې ناست وی اړوم څه دغه ونه فرق ونه شو. حضرت عمر زه رالم تاسو همغسې وی او چې عثمان راغی نو ډډه مو ختمه کړه نیغ کېناست دی او سپي مبارک یې پټې کړې دا ولې وی عمره د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي. دومره د لوی منقبت خاوند سره د دې نه دغه عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته راغی او کې به ناست نو په ژړا به شو او دونه به یې وژړل چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شوه. دونه به یې وژړل. مبشر بالجنت ته وګوره جنت زیری ورته شوی دی او د شهادت زیری دی او د حضور پاک مبارک د زړه قطرې دوه پې واده دي او دونه به یې وژړل ږیره به یې لمده شوه. صحابه دې تپوس کوي د جنت ذکر کېږي نه جاړي د دوزخ ذکر کېږي نه جاړي او چې قبر نه کله راشي نه جاړي. هغه ته څه وایي وی قسم دی قبر نه ډېر سخت یېرېږم چې کوم سړي ته د جنت زیری شوی دی ته یېرېږي. هسې نه الله غصه نه شي د الله قهر سره سم نه دی. بیا هغه خوشحالۍ د بنده نه یېري شي چې غم راشي. هغه د جنت خوشخبری یېري شي چې کله هغه دغه ته وګوري قبر ته هغه تکلیفونو ته وګوري. صحابو ته به کشف هم کېده د قبرونو. وی دا د جنت د آخرت لومبی پوړی ده او ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم که دا پوړی د چا ښه شوه وروستو به یې نور ډېره ښي او که دا د چا خرابه شوه وروستو دې نه خطرناکې پوړی را روانې دي. قبر دومره د وحدت او د یوازیوالي ځای دی. روزانه دا قبر سړي ته اواز کوي خو مونږ یې اواز نه اورو او تاسو مونږ ته پیغمبر ویلي واورېده که نه ما تاسو ته وی تاسو واورېده که نه ای انسان وی زه د یوازیوالي کوټی جهنم کې نه دی الله او زه د چینجو جالی ما چینجي دی ما کې او د مارانو او د لړمانانو جالی ما ماران او لړمانانو چینجي دي نو چې مال راځي نه نیک عمل دارو راوړه غواړي که دارو دې راونړل نو دا به دې سري او زه د تیارې کوټه یم تکه توره تیارې رڼا راکې نشته نو ځان سره د ایمان رڼا راوړه که رڼا دې راونړله نو دې تیاره کې به پروت دی او قسم دې ګوښتې زه په خپله د قبر ډېر سخت یېرېږم. مقبرې ته چې سړی لاړ شي لږ تصور او سوچ وکړي نو اسان ژوند دی د قبر او که ګران دی ډېر ګران ژوند دی والله ډېر ګران دی. هغه انسان چې 2 ګنټې مخکې په خشته بستره پروت او په خشته فوم او په اسپنج پروت او ایئر کنډیشن ته پروت دی او په جیمي کیټر ورته لګېدلی دی او د پاسه پې کمبلې او کستنې پرتې دي او بچي دې څوک سر ته ګرځي او څوک تخپو ته ګرځي او څوک وله چای رازغلي او څوک وله ډوډۍ رازغلي او څوک ډاکټر رازغلي او چې دې وایي کوي نو بچي او ښځه او دا ټول ته ګیر چاپېره تاویږي بابا ولې حقه انسان 1 ګنټه او 2 ګنټه پس په خټو خاورو کې پروت دی بیا دسم بیا نشته نه هیټر شته او نه اوړي کې ایئر کنډیشن شته که الله درته وکړه نو بېله خبره ده د عمال نه پاتې شو هغه دولت چې کوم دولت ته ځان اخرت ته ځان نه برباد کړي دولت کړو مونږ غر خو د دنیا دې خوشحالو کړو هغه هر څه در نه پاتې دي والله که دا بچي په کار راشي هغه بچي به په کارېږي چې نیک عمل قسم دې که دا مال په کار راشي هغه مال به په کارېږي چې حلاله دې وګټله او په حلاله دې خرڅ کړله هغه رشته داران به دې په کارېږي چې کومو سره تا نیکي کړې ده او تا سره نیکي کړې ده ګنې قسم دې که دې په کار تاسو ګورئ اندازه ولګوئ همدغه بچي دي او دغه ښځه ده دغه 3-4 ورځې پورې پلار او دا خاوند ورته یادي ګنې چې موده تېره شي لږ 1 هفته 2 هفتې تېرې شي هر څه ختم. اکثر زمونږ مقبرې ته خو بیا وګوره نورو مقبرو ته چې هغه خو اوچې وي مونږ خو ټول مړي په اوبو کې کېښودل ځای نشته کم ځای دی لاندې اوبه پرتې دي خو چې څنګه پکې هغه اوبه موبه او خټه ترې راوباسي او دا په شکال شي او اړ شي او یا مثلا د سیلابونو ورځې شي څه دې خیال دی چې دا لحد او دا شق چې کوم ځای کې مړي پروت دي دې کې به اوبه ورځي او که به نه ورځي ټول د اوبو ډکې اوبه پکې پرتې دي دا اسانه خبره خو نه ده دا خو ډېر ګران کار دی. دغه قبر زموږ ژوند دی دغې ته موږ ور روان یو دې نه زموږ خلاصي نشته. نیک عمل انسان ته هم دا قبر ګلې ګلزار دی. حضرت امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیثو زمونږ استاد امام بخاري چې کله مړ شو د قبر نه خوشبویت دی. حضرت احمد علی لاهوري رحمت الله علیه هغه چې کله وفات شو د قبر نه خوشبویت دی او شاګردان خورې تختی خلک خورې تختی د خوشبویۍ دپاره او بیا شاګردان راځي او درخواست کوي چې دا څه چل دی دا خو مونږ روزانه قبر جوړوو خلک خورې تختی روزانه خبر جوړوو خورې تختی د هغې نه پس هغه خوشبویۍ ترې بندې شوې نو په چا قبر ګلې ګلزار دی. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په خپله قبر ته کوزیږي یو صحابي خښوي یو صحابي اوچت که او اوچت یې که او په قبر کې کېښوده او په خپله په هغه ډوره کې ورته ولاړ دی او ښکته یې که او دعا ورته کوي یا الله د دې قبر د عذاب نه بچ کړي خدایا یا الله د قبر د عذاب نه بچ کړي خدایا دا قبر ورته د جنت باغچه وګرځي او خدایا دا مراحل ورته آسان کړي خو سخته خبره ده آسانه خبره خو نه موږ هېڅ پروا نه ساتو دا جنازه موږ په دې جومات کې نه شو کولی چې هلته مقبرې ته وړو او بیا وایي د قبر د ښخولو نه پس ورسره ایثار شه دې کې څه مقصد دی خو موږ دلته کړو جنازه به هم دلته کړې وه او بیا به یو څلورو پنځو کسانو دا مړی وړو دومره خلک ولې تکلیف کوي 2-3 ګنټې ځان له ضایع کړي دې دپاره چې ته د قبر ته بار بار ورشي د مقبرې ته دا مړي ووینې او د آخرت درته یاد پاتې شي دا قبر درته یاد پاتې شي حرص په دولت پسې خدای مال درکړه صبر کوه بس هغې کې ځان له لګیا اوسه ګټه کوه ګټه منه نه ده بچو له رزق ګټل منه نه دي ښځې له روزي ګټل منه نه دي ځان له کور جوړول په شریعت کې منه نه دي صحابو جوړ کړي دي او ځان لکه د موټر واغېشت دا منه نه دي د صحابو زمانه کې وخان و هغوی سره وخان دې زمانه کې موټرې دي لارې دي که ځان لا نو تجارت منه نه دی خو ځان به ورپسې نه لیونی کې ځان لیونی کول خو پېژنې که نه چې شپه ورځ په دولت او په دنیا پسې منډه ده او بس په یو طریقه را پیدا کول دي که حرامه ده او که حلاله ده حرامې حلالې ته نه ګورې خو را پیدا کول کې او شپې ورځ ته نه ګورې خو را پیدا کول کې او خدای ته نه ګورې چې خدای رانه یېرېږي او خدای پې خفه کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي که مونځ هم پاتې شي پروا نشته او که مونځ مې په یو 2 منټه کې وکړو ځان مې ته زر هم خلاص که پروا نشته خو چې ګاک رانه لاړ نه شي پیسه مې ډېره کړه که حرامه مې وګټله خیر دی که خدای خفه شو پروا نشته خو چې زما مال او دولت ډېر شي او زما ډېرې بنګلې جوړې شي دې ته حرص وایي دا ډېر خطرناکه بیماري ده د دنیا دا حرص سترګې به د هر وخت اوږي د حریص انسان زړه موړ نه جیب یې موړي بینک یې موړي بینک خو پردی دی ستا پیسه پرته نو ستا پیسه پیسه خو هغه ده چې ته وخورې دولت هغه ده چې ستا ښځې وخوري دولت او پیسه هغه ده چې ستا مور یې وخوري ستا بچي یې وخوري نو بینک کې پرته ده کروڑونه روپۍ او ته ترې مړ شوې نو څه پیدا شوه ستا په بینک کې خو د دنیا د خلکو پیسې پرتې دي د دنیا سره در دي او دغه د بکسونه دې ډک دي نو چې مړ شو څه پیدا ده د دیوال خښت هم دنه پاتې شو سرو زرو خښت هم دنه کالي پاتې شو نو پیدا ستا څه وکړله ده دې خښته کې چې دا په دیوال کې لګېدلې ده او ستا نه چې کوم سل زر پاتې شو په دغه کې په بکس کې د دواړو څه پیدا ده تا ته څه پیدا واغېشته بینک کې چې کوم کروڑونه روپۍ پرتې دي نو زوی ته پاتې شو نسي ته پاتې شوې تاسو ته څه فایده واغېسته سترګې هر وخت اوږي سترګې او ډوډۍ ته پردي مال ته سترګې خړې نیولي یو سړی جومات ته را دننه شو چې ویې کتل د جومات په 3 ګوټونو کې 3 کسان ولاړ یو هغې ګوټ کې ولاړ دی یو دلته ولاړ او یو دی بل ګوټ کې ولاړ او د الله عبادت کوي دې چې راغې ده وکتل نو دې هم یو ګوټ کې ودرېده یو ښځه راله خشته ښکلې جینۍ ده او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د اعلی غوښو او د هډوکو او د مزېدار پولو مولو سامان خوانچه ده ورسره کېښوده او دې جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاسویندونکې دی ورسره نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې اوبه درته اچوم هغه لاس وینځونکې او لوټه یې ورته ونیوله هغه ورته وایي اخواشه رزیلې دا ورته بیا مینت کوي هغه ته مخړی مینت کوي اخر کې سړی راضي کړ لاس یې ووینځل دا جینۍ ته هغه لاس وینځونکې او لوټه بل طرف ته کړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچه یې ورته مخې ته کېښوده هغه لګیا د خوراک هغه سړي بابا اول خو انکار کو نه خورم خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي ډوډۍ خوري او غوښې خوري نو چې هډوکي نه غوښه خوري نو هغه هډوکي راوالي او دا جینۍ پې په دا مخ ولي او دا جینۍ په هغې کې مطمئنه زاري کوي چې خیر دی که ما په هډوکې لیلي خو خورم دا شی وخوره یو کاسه ور مخکې کوي بله مخکې کوي هغه چې هډوکې تش کي نو چې شړق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي چې بل هډوکې تش کي نو چې شړق شي د جینۍ دا مخ پیولي او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي هغه سړی رضا کوي موړې کي چې موړې کي دا جینۍ راشي دې دویم لا هغه ته لاس وینځونکي ونیسي لوټې سره چې لاس ووینځه
هغه ته مخ اړی راړی او دی رضا کوي، مخ ته اړی راړی او دی رضا کوي، اخره کې رضا کی. نو لاس هغه هم در یې ړومبي په شانو وینځي، لاس وینځونکې لوټه ته اخوا کي، بیا ورته مدیداره خوانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کې دي. نه خوري نه خورم نه خورم نه خورم، مینت کې لاس دې ووینځل او شابه لږه مهرباني وکړه، وږې که نه شابه عبادت کې، هله چېرې وګوټې طاقت ته پیدا شي، شابه وخوره شابه وخوره. هغه هم دغه چل کوي چې اډوکې خوري غوښه ترې اوشو کوي، هغه اډوکې راوچت کړي او دا جینۍ پې په دا مخ د زړه د اخلاصولي، بل اډوکې هم دا چل کوي. هغه دریم کس خو لګیا د خپل عبادت کوي او دا څلورم اشنا چې دی ګوټ کې ولاړ دی، نو دی ورته په دې سترګو کې نیغ نیغ ګوري چې خدای زما نمبر به راځي او که نه. سترګې د حرص نه ډکې دي او مهله به هم پوله وروړو که به راونوړي او خلاص به شي او که نه. دا درې خو داسې معلومېږي لکه قربانه چې دوی له خو دا جینۍ راوړي، خو زه خو پکې نه مې مېلمه رالم. نو دې مونځ هم کوي، نیت لري چې دا جینۍ وایي چې لکه دا هم عبادت ګزار دی او په سترګو کې داسې په دې ګوټونو کې ورته نیغ نیغ ګورم چې خدای خیر پکې واچي، خدای ګوري چې اوس مالم راشي. چې دا جینۍ هغه دویمه مړ کړه او درېیم له راغی، اوس دا څلورم اشنا ورته بیا داسې سترګو په ګوټ ګوټ کې ځان هم ښکاره کوي، ریاکاري کوي چې عبادت کوم، چې دا جینۍ وایي چې دا خو هم عبادت ګزار دی شی رالره، او په سترګو کې ګورم چې خدای خلاص نه شي، غوښه خلاصه نه شي، هسې نه چې دا خوانچه یو شي او زما په کیسه نه شي. لکه سوچ کوي چې دا خوراک به څنګه وخورم، هماغه چلې وکړه، درې مې رضا کړه، نه کوم نه کوم نه کوم، لاس نینځم لرې شروع کشه او دا ورته منت کوي، اخر کې لاسونه پرې ووینځل، لوښي ته یې خوا کړل، خوانچه یې راواغېسته او درېیم ته یې ور مخکې کړه. هماغه چل کوي چې خوراک خوري غوښه خوري، نو په هډوکي دا جینۍ په دا مخ خوري، په بل یې په بل چې هغه یې موړ کړه، نو ده خو ورته مخکې نه شیشه غشتی، نیغ نیغ یې کتل، نو جینۍ راله دله چې راله لوښی یې ورته ووینځه، لاسونه ووینځه. نو دا یاره کې سوچ کوي که ست کوم هسې نه لاړه نه شي، که ست کوم لاړه نه شي، لاسونه ووینځه به ده ورته مخکې نه لستورې نغښتي وو، لاس یې ووینځل، لاس وینځونکي ته یوړه، هغه کاسه ډوډۍ وله راوړه، ویې وخوره، دی وی خدایه که ویم د هغه نورو په شان ویم چې نه خورم، رانه چې ته یو نه سي. شورو یې پې وکړه، چې شورو یې پې وکړه او غوښه یې د هډوکي نه خلاصه کړه، نو هغه هډوکي یې راواغېسته. د هغه دا خیال و چې ګنې د دې خلکو رواج به دی چې څوک دله ډوډۍ راوړي نو په هډوکي به هغه کوربه ولي، ځکه هغه لومبي هم دا چل وکړه، دویم هم وکړل، درېیم هم دا چل وکړه، دا به د دې کلي رواج یې نو چې غوښه یې وخوړه، هډوکي یې راواغېست او دا جینۍ پې په دا مخ وویشته، چې ویې ویشته جینۍ ته لوښې را بې خوا کړ او ورغړې وال د دې مرۍ نه یې کلک ونیو، اوس د هغه داسې داسې ګړې خبیث بچیه خورې نو وخوره، ډکېږې نو ډک شه، نه ډکېږې مه ډکېږه، په هډوکي دې ولې وویشته، ما دل ډوډۍ راوړه او ته ما په هډوکي ولې، او ته یې خورې. خو هغه لومبي هم دغه چل وکړه، دویم هم هغه چل وکړه، درېیم هم هغه چل وکړه. نو ما وی دا د دې علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړه. وی بیخ دې وځه ما پېژنې، وی نه، وی زه دنیا یم، زه دنیا یم، دا درې واړه ما نه خفه شوي دي، رضا کوم نه رضا کېږي، مینت ورته کوم په کاڼي، دا خو هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا وله راوړه، ما نه خفه دي، زه یې رضا کوم. او سپېره بچیه چې راننوتم شیش کې یې اغېشتې وم، سترګو کې یې ما هغه وجې او پولو ته دې سترګې نیغې کړې وې، دا خو ورته نه مخکې نه په حرص کې یې، ته به ما ته مینت کې در کوم به هغې ته زه مینت کوم نه خوري. ته دویم غزار دې وکړه چې د سپېمو نه دې راونیسم په دا ځمکه دې راوکړه، نو دنیا اوخه دقه د حرصناک سړي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده مه کوئ. مولوي صاحب زمونږه الله دې په قبر انوار نازل کړي، هغه به خبره کوي، زه حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه یو ځل لاړو سوات ته، والي سوات ملاقات له هغه به د علماو سره ملاقاتونه کول او ښه انسان وي چې ورلو، وایي هغه والي سوات موږ ته وایي چې راشئ ما ځان له قبر جوړ کړی دی هغه وګورئ. وی ورلو قبر ځان له ډېر مدیدار د ماربل او سنگ مرمر لګولي او خشته قبر یې جوړ کړی و. وی چې موږ قبر ته ودرېدو، وی چې دا مې ځان له جوړ کړی دی صاحب، او په خپله ډېر خشته شاندار مې جوړ کړ، دننه لحد کې کاڼي او ماربلې لګولي دي او ګیر چاپېره مو دا مې قبر جوړ کړی دی. وی حاجي صاحب خوله کې ګوته ومنډله، والي صاحب قبر ځان نه مو جوړوه، ځان قبر ته جوړ کړه. ډېره د عبرت خبره ده، که قبر دې ډېر هم خشته جوړ کړه او ته ورته جوړې نو اور به درته په دا قبر کې بلیږي، او که ته قبر ته جوړ شو نو که په خټو کې هم خښ شو، نه د جنت د باغچو باغچه ده.
وی حاجي صاحب سترګې دې راله وغړول هر څوک چې مې روستي دي او دا مې ورته خپل قبر خولی دی نفوذ شوی دی تلاوت یې پکې کړی دی او دا وی راته کړی او چې ته رالې نو سترګې دې راله وغړول دا حقیقت دی زمانو پیغمبر په قبر کې چې سملی نو د هغه وجود نه خوري کېږي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء د پیغمبر وجود قبر نه خوري د شهداو وجودونه په قبر کې نه خوري کېږي په قبر کې سالم پراتی د نیکانو او د بعض علماو او بعض صالحینو د چا وجودونه سالم پراتی د چا کال پس خوري شي د چا 2 کاله پس خوري شي د چا 10 کاله پس خوري شي د احد شهدا 146 کاله پس په هغه ځای باندې کاړې دسته په هغه ځای باندې نیر تیرو نیر چې نیر یې تیرو هغه نیر په داسې ځای تیرېده چې د احد جنگ کې د نبي علیه السلام شهدا پکې راغله په مقبره د پاسه راغی بله انتظام یې نو چې دا نیر لاړ شي بادشاه خلیفه اعلان وکړه وی مړي که د چا پکې راځي راشي خپل مړي وباسئ او د مدینې منورې قبرستان ته یوسئ یا بل خوا کې د سکارې خو مونږ نشو بدلولی چې هغه مړي ولټول 146 کاله پس داسې روغ پراتو لکه چې پرون وفات شوي تر کفنه پورې روغ پراته دي حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه 100 کاله پس وویستلی شو د قبر نه د دریاب په غاړه باندې قبر او هغه اوبو هغه ځای ووهه داسې سالم پروتو لکه پرون چې دفن شوي نو بعض خلک په قبر پې ګلې ګلزاري په قبر کې داسې روغ او سالم پراته وي لکه چې څنګه خښ کړي وي او بعض خلک په قبر کې چې د لټولې دی قبر نو لاندې چینجي پراته دي ډړمانان پکې پراته دي الله دې مونږ وساتي دغه د قبر جون لرونو ګورې مونږ ته را روان دی خلاص دی نه یو دا یو سړی نه و چې د به خلاص شم صرف د یو څیز اجازت په قبر کې شته یاره کوبي یا قبر خټه دی نو لږه بروله واچوه سرګړې لاندې واچوه بس نور بالغ بدن سره د کور نه دغه نه وړې د مایلوچو د خاورو په هغه بالغ د پاسه به پروت دی بل شی پکې اجازت نشته دی دقه یو څیز دی بس یاره بروله لږه غوندې انسان دی د دې یو عزت وساته او په قبر کې لاندې یو بروله ورته واچوه نور شی پکې نشته زیاتې څیز نو ما خبره دې پورې کولرونو چې د قبر دغه جون د دوجا جون پسې د آخرت لومبی پوړی ده که دغه لومبی پوړی د ښه شوه نو د هغې نه پس وروستو ډېر ښایسته او مزېدار جون را روان دی ډېر اعلی او که دغه پوړی د خرابه شوه دا د برباده شوه نو نبي علیه السلام فرمایي د هغې نه پس چې کومه بله پوړی را روانه ده هغه د هغې نه زیاته خطرناکه ده د هغې نه زیاته خطرناکه ده اوس قبر د مسلمان چې قبر کې مسلمان له څه پکارېږي صرف نیک عمل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي 3 څیزونه د سره دي 3 2 وسره یو وسره پاتې شو 2 ته واپس راشي یو د سره خپل نیک عمل دی که نیک دی او که بد دی یو د سره خپل رشته داران او دوستان او وارثان دي او دریم د سره خپل مال دی لکه د کټ شو د پوزې شو چې دی پکې پروت دی د نوکر شو د غلام مرۍ شو و یو وسره پاتې شو 2 ته واپس راشي وارثان او رشته داران هم ته واپس راشي هغه نوکر او چاکر هم ته واپس راشي هغه کټ او پوزې هم ته واپس راشي یو څیز د سره په قبر کې پاتې شو چې هغې ته د عمل وي بس که عمل یې ښه دی نو ښه عمل ورسره پاتې شو او که عمل یې بد دی خراب دی نو هغه بد او هغه خراب عمل ورسره په قبر کې پاتې شو نو کوم څیز چې روڼو په قبر کې پکارېږي ابه وړې یو ځای ته سړی بخور لدي نو هلته کې ستا چاري پکارېږي که هلته کې ځان سره بخاري شریف یوړه نو ته بخور نه شي کولی که هلته ځان سره قرآن شریف یوړه چې بخور لدی او قرآن شریف یوسې نه دا د قرآن شریف کار نه یوس دا ستا د چارې او د بیلچې کار دی ګوټ لدی سسکوره به وړې یا رمبې به وړې او که رمبې او سسکوره دی یو ډله او ځان سره د بستره یوړه نو ګوټ نه شي کولی ګلکار چې ګلکاری لدي ځان سره خپله تیشه او کرنډې وړي او که ځان سره د هغې په ځای باندې سسکور او چاري یوړه نو په هغې هغه دیوال نه شي ودرولی بابو چې به نوکری لدي قلم به ځان سره وړي او که د قلم په ځای ځان سره تور او ټوپک یې وړل نو دی په هغې بابوګیرت نه شي کولی دارنګې چې کوم څیز دی کې کوم څیز پکارېږي هغه وړې نو آخرت او په قبر کې څه پکارېږي نیک عمل پکارېږي بل شی پکارېږي د هغې ځای نیک عمل دی که نیک عمل دی یوړه خو ډېره خبره ده او که نیک عمل دی یو نړه بد عمل دی ځان سره یوړه تباهي او بربادي د رب العالمین دی مساعد دی قبر رونو یو څو مسائل د قبر متعلق درته وایم قبر
قبر دو قسمه جوړول پکار دي، یا لحدي قبر چې د قبلې طرف ته مونږ ته لحد وایو، لحد جوړ شي، او یا شق والا قبر چې په ډوره کې په دا میانس کې کنده وکنستلی شي او مړی پکې کېښودی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابو پکې اختلاف شو چې لحدي قبر وباسو او که د شق والا وباسو. چا وی لحد والا وباسو، چا وی شق والا وباسو. نو په صحابو کې دوه کسانو، یو به لحد والا ایسته حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، او بل به دا شق والا ایسته حضرت ابو عبیده رضی الله عنه. وی دا سوال جواب ورته وکړئ چې کم یو بس واه به راشي خپل کار به شروع کړي. اتفاقا حضرت ابو طلحه رضی الله عنه کور وه، بل صحابي نو، هغه راغلو نبي علیه السلام له لحد وایسته. دې وجې نه زموږ علما وایي وی که لحد جوړېدی شي نو لحد ښه دی، او کومه ځمکه چې لحد پکې نه جوړېږي نو بیا هغې کې د شق وباسي. دویم دا دی چې څومره وستی کېږي نو قبر جور جوړ کا، ځکه نبی علیه السلام مبارک یو صحابي متعلق فرمایلی وی قبر ولا فراخ هم جوړ کې او قبر ولا جور هم جوړ کې، څومره چې جور کېدی شي. دریم دا دی چې کچته بیا پکې ره د پاسه، ځکه د نبی علیه السلام مبارک په لحد باندې نهه کچه خښتې ایښودې شوې وې، نهه. نو زمونږ په دې علاقه کې هم خلک دا تبې جوړوي او هغه تبې ورته ودري کچه تبې، نو کچه تبې ورته ودروه. که عذر و لکه زمونږ د بعضې مقبرو کې سیاب ډېر زیات دی، لحد هم پکې نه جوړېږي او کچه تبې هم پکې نه ټینګېږي، نو بیا خیر دی که د هغې دپاره د تیږې د کاڼو تبې استعمال شي او یا د سیمټو تبې ولا استعمال شي ضرورت په بنیاد باندې، نو خیر د جواز شته. قبر چې کله خاورې پې واچې ورېرونو قبر کنستېدل او په قبر خاوره جوړ ډېر لوی ثواب لري. مونږ خلکو له دې نه اوس یو رواج جوړ کړو، دې د ما قبر لا راغلی دی نو زه وله ځم، او دې نه دی راغلی زه وله نه ځم. ګوره چې کوم د ثواب او د اجر لوی عمل دی او د جنت د ګټلو لوی عمل دی، هغې کې مونږ رواج جوړ کړو. دا لوی مصیبت دی. ولې یاره چا قبر نه ځي څه، دې قبر له نه دی راغلی نو زه وله قبر نه کوم. دا غلطې خبرې دي. که تا له نه دی راغلی بیا وله زه د الله د رضا دپاره قبر کنستېدل او په قبر کې خدمت کول، نبی علیه السلام فرمایي دا له جنت ګټل. نو قبر کنستېدل، قبر چې وکنې او بیا د پاسه پې خاوره چې نو په قلار قلار خاورې غورځول پکار دي. زمونږ خلقو په چارو یو غرض جوړ کړي، نه چې څونه په قلار قلار پې د پاسه دا خاورې ورچې نو پې ور واچوه، او چې قبر دې کله تیار کړه نو ډېر اوچتول د قبر جایز نه دي چې غاړې د ځمکې نه یو لیش اوچتي غاړې، دا اوږدې غاړې یو لیش، او داسې قبرې لکه د کب د ملا په شان دی چې دا سر منځ اوچتي او دا غاړې سنګزنې وي چې اوبه پې نه ودرېږي، او که کاڼي د پاسه واچول نو ښه خبره ده. ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها یو صحابي فرمایي وایي ما ته د نبي علیه السلام مبارک قبر وښو، نو هغه یو لیش د ځمکې نه دا غاړې اوچتې وي او دا منځ اوچتو او د پاسه پې نري قوس کاڼي پراته، نو دا کاڼي صرف دې دپاره پې خلک اچوي چې دا خاوره پې کلکه شي او اوبه پې د پاسه لږ وشیندي چې هغې اوبو سره دا کاڼي کلک شي چې دا ترې ښویږي نه. نور که د پاسه پې دا اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې څوک یې لکه وي خولې تره خره او ځنکدن سختې وایې دې لږ اوبو له په قبر واچوه. داسې رواجونه دي. یو ځای کې ما اورېدل وي هلته کې چې مړ وشي کباب پخوي، هلکه دا کباب ولې پخوي؟ وایي دا وایي ده باندې ځنکدن سخته ترې تېره شوې ده، کبان ترسکون دی وایي، نو مې ترسکون خوري دا جمدي او سخته پاخوار تېره شوې ده. دا زمونږ د خلکو رواجونه دي، دا غلطه ده. نو د اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې دې مړي ته د خولې ته وررسي او د ځنکدن هغه تندی پرې ختمېږي، نه، دا اوبه صرف دې دپاره دي چې هغه کاڼي پرې کلک شي، بس د دې دا فایده ده. په قبر د پاسه سیرې اچول ګناه ده، سیرې به پرې نه اچوې، دا ګناه ده، ناروا دي. قبر پخول ګناه ده، ناروا دي. قبر باندې به د سیمټو شی بلکل نه لګې، کم شی چې په اور پخ شوی دی زمونږ فقها لیکي لکه خښته شوه سیمټ، دا لاندې طبیع خو د ضرورت دپاره خلک یې ګري، ګنې که ضرورت نه نو هم د خټې پکار دي. قبر پخول دا ګناه ده، دا ناروا دي، ناجایز دي، بلکل به نه پخوي. او قبر اوچتول دا ناروا دي. که قبر باندې په یو خازه باندې یا په یو قطبه چا نوم کړي که چې دا فلانکی دی، یاره دا ښه خبره نه، دا خیر دی. د نښې دپاره د هغې وجه دا ده چې دې پې وپېژني چې دا څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عثمان ابن مظعون رضی الله عنه یو صحابي دی او د نبی علیه السلام رضاعي رور دی، دی شریک. هغه چې کله دفن که نو یو صحابي ته ویې ورشه یو تیږه راوړه چې په دې سر یې ولکې دی، په دې قبر په دې سر چې ورغې هغه تیږه درانه وه نه یې شوه راوچتولی. نبي علیه السلام مبارک په خپله ورپاسېد، الله لوی طاقت هم ورکړ.
نو مټې مبارکې اوچتې کړې او سنګل یې ښکاره کړې او هغه تیږه راواغېسته او د هغې صحابي د قبر سر ته یې کېښوده وی نعرف به اخانا په دې به د خپل لور مونږ پېژنو او د خپل اهل و عیال کې چې د ما څوک نشي د سره به یې خوا کې خښوم دې نه علما معلوموي که یو نښه دې په قبر باندې جوړه کړه چې په هغې دا قبر والا پېژندلي کېږي چې دا فلانکې دی یا د فلانکې زوی دی دا خیر دی زمونږ په وطن کې نور یو بل رواج دې نه ځان وساتي خلک تیار قبرونه راوړي او په هغې د آیت الکرسي لیکلي شوي په چا سورې فاتحه لیکلي شوي په چا دا چهار قل سورتونه لیکلي شوي دا د قرآن غټه بیادبي ده دې مړي ته هېڅ فایده نه ورکوي او د قرآن بیادبي ده ولې په دې مقبرو کې څاروي ګرځي په هغې د پاسه خپې ږدي سپي پې ګرځي په هغې د پاسه خپې ږدي او دارنګې پیشوګان پې ګرځي او په هغې د پاسه خپې ږدي نو دا د قرآن غټه بیادبي ده لکه قرآن شریف کې سړی راوالي او دغه میدان کې کوډو کېږي دا څونه بیادبي شوه نو ته یې سره پاره ږدې چې دې مړي ته فایده ورسوي هېڅ فایده دې مړي ته نه رسوي مړي ته فایده ستا عمل رسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي یو ځای کې خیمه ولګوله مشکات شریف کې حدیث دی چې خیمه یې ولګوله دوی ته پته نه وه چې لاندې قبر دی لاندې د قبر نه صورت تبارک الذي صورت ملک اواز شروع شو تلاوت یې اورېده د قبر نه لاندې نه راغلل نبی علیه السلام مبارک ته هلو ویې صاحب مونږ ته خو پته نه وه او مونږ خیمه ولګوله او خیمه چې مونږ کوم ځای لګولې وه د لاندې نه د تبارک الذي صورت ملک د یو کم دېرشمې سپارې لومبي صورت دی د هغې تلاوت هم واورېده داسې معلومېده لکه چې دا خیمه مونږ په دې قبر د پاسه لګولې نبی علیه السلام وفرمایل بالکل هي المانعة هي المنجیه دا سوره ملک د قبر د عذاب نه بچ کول کوي د قبر د عذاب نه خلاصول کوي او یو حدیث کې راځي چې څوک د سوره ملک تلاوت زیات کوي د قیامت په د قبر کې به الله پاک د مرغۍ شکل ورکړي او په دې مړي د پاسه به خپلې وزرې خورې کړي او کومې فرښتې چې د عذاب دله راځي بچوالې به دفاع به کوي د ما تلاوت کړی دی زه یې لوستلی نو زه نه پرېږدم تاسو چې دله نن عذاب ورکوي نو وروڼو دغه فایده ورکوي چې د سړی یې اولولي او دا په قبر باندې لیکل دا هېڅ فایده نه ورکوي په قبر ګلونه اچول او د ګلونو سیرې یا د پاڼو سیرې دا ټولې وروڼو ناروا دې نه ځان ساتي او دارنګې بعضې خلک ځي او بعضې قبرونو د شمې بلې شمې هېڅ فایده نه ورکوي دا زمونږ فقهاو لیکلي دي ګناه ده ناجایز دي ناروا دي قبرونو له جنډې وړل څوک وله جنډې وړي او څوک وله شمې وړي او څوک د قبرونو کاڼي رالي په دا ژبه باندې ټکوي دا ټول د شریعت نه خلاف دي مونږ به هغه کار کوو چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د هغه د صحابو نه ثابت دي او یا زمونږ فقهاو لیکلي اجله او غټو فقهاو لیکلي د قرآن او سنت نه مسله رسي په هغې به مونږ عمل کوو نو نه دا ثابت دي چې ګنې قبرونو ته ډیوې لګوه او شمې لګوه دا پیسې جومات پورې نه لګي دا څه فایده ورکوي دا څه فایده ورکوي تا له څه فایده درکوي او هغه له څه فایده ورکوي یا رومازونه او جنډې وړل هغه له څه فایده ورکوي که یو جنډه د نشان دپاره دې پرې ودروله دې دپاره چې دا په دې مطلب نه چې ګنې دا څه رئیس دی او بادشاه دی او ته جنډه ودرو نه چې بس د پېژنګلو په راځي پلان کې قبر دی پېژنګلو په نشان صحیح ده خو زمونږ خلق یې د پېژنګلو په نشان نه وړي که نه یا د هغې د پاسه غلافونه اچول زمونږ دا وطن لا ګزاره کړي تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو غټ غټ غلافونه د زرګونو د لکو روپو پې د پاسه اچوي بلکل زیان او تاوان دی او اسراف دی او بذر او د شریعت خلاف ورزي ده او څوک دی او د هغې هغه درب نه غوټې ورکوي هلکه دا ولې وایي چې زوی راله راشي خدای اوس د دربو په غوټو په زویګان ملاوېدلې نو د ما په خیال بس دا اوس هغه څه به کې څوک اوبوړي او اپې د پاسه اچي څوک مسور پې راپاسه اچوي ښځې دي یو ویړی جوړ کړي مقبرو کې د ښځو زیارت القبور کې اختلاف شته راجح قول دا دی چې خیر دی جایز دی چې دا قبر زیارت د پلار قبر لذي د مور قبر لذي د خاون قبر لذي د رور قبر لذي د زوی قبر لذي پرده کې به ځي او داسې وخت کې به ځي چې سړو سره اختلاط را نشي که مزل زیات یي ځان سره د خپل رشته دار بوځي یوازې دې نه ځي او بیا دلته کې په بعضې موقعو کې لکه د اختر پر یا په نارو مورو موقعو کې زمونږ د زنانیو هیډ روان دی هلکه څه کې د هغه مړي د مبارکۍ له ځو مړي د مبارکۍ له ځو بابا چې په قد جم دی نو مبارکي نه وه بابا چې مړ شو مبارکۍ له ولځي د بابا دې پته لګي چې مبارکۍ ته اوزګار هم دی او که نه دی نیک عمل یې کړی دی او په جنت کې پروت دی خو مبارکي به وله ورکې او که بد عمل یې کړی دی او په عذاب کې پروت دی نو ته مبارکي ورکوه او په هغه هلته غرس شروع دی ته څه مبارکي به ورکې مبارکۍ ته جوړ دی که نه دی جوړ مبارکي د جمدو لره ده زما وروڼو قبر لتلل ثابت دي ښه په شریعت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بقي مقبرې ته ته او په د اخیر جون کې به بار ته د احد قبرستان ته به ته
قبرونو لتلل بالکل جایز دی ورځه، خو څه دپاره ورځه؟ سلام پیچوه. السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر فانا ان شاء الله بكم للاحقون یغفر الله لنا ولکم. دا عربی الفاظ. کنی پښتو کې وایا السلام علیکم ورحمت الله، سلام پې واچوه، او د سلام نه پس دعا ورته وکړه. داسې وایا تاسو مونږ نه مخکې تللی او مونږ ستاسو پسې وروستو در روان یو، او الله دې تاسو مبخي، الله دې مونږ مبخي. دعا وکړه ورته، هغه دعا ورته رسي. تلاوت وکړه، د هغې ثواب ورته وبخه، هغه ثواب ورته رسي. صدقه وکړه، د هغې ثواب ورته وبخه، هغه ورته رسي. او د قبرونو ته تلو کې تا ته آخرت به یادېږي. نور د قبر نه غوښتنه به هم نه کوې چې ګنې دې به ما جوړ کړي. جوړونکي څوک دی؟ الله دی. قبر والا تا نشي جوړولی. دا قبر والا چې ناجوړه ده به په دې خپله ناجوړتیا کې چا ته رجوع کوله؟ همدا قبر الله ته. نو چې دې اوس وفات یو ته دی چې بیمار و، مثال په طور ده به الله نه غوښتنه کوله، ته د نه ولې غوښتنه کوې؟ الله نه غوښتنه کوه، جوړونکی الله دی. بچي د الله نه غواړه. وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. څه تکلیف درته ورسېد، هغه تکلیف ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشي لرکولی. دا د الله د کتاب وینا ده. د صالحانو نیکانو خلکو قبر لکه دی بېشکه ده شریعت مطابق ده. اولیاء و قبرون لذي بېشکه ده شریعت مطابق ده. شریعت نه خلاف تل مه کوه. غوښتنه صرف د الله د ذات نه کوه، بل چا نه غوښتنه مه کوه. دا یو څو مسلې مې درته ذکر کړې، ځکه زمونږ په دې وطن کې دا غلط رواجونه دي. څوک د قبر دپاره نظرونه کوي، منښتۍ کوي. منښتي به صرف د الله کې ګورې، منښتي نظر عبادت دی، او د الله نه ما سوا د بل چې عبادت کفر او شرک دی. د الله دپاره منښتي کوه. ثواب یې هر چا ته بخلی شي، نیکانو ته هم بخلی شي، پلار ته هم بخلی شي، پیر بابا ته هم بخلی شي، کاکا صاحب ته هم بخلی شي. ثوابونه بخه، نفل کوه، ثوابونه بخه. خو ګورې که چیلې حلالې د چا په نوم به حلالې؟ صرف د الله په نوم. د غیر الله د بل چا په نوم به دا نه حلالې. دا څو ضروري مسایل چې زمونږ عموما سړي یا زنانه په ډېره بې احتیاطي کوي. نو ځکه دا مسایل مې درته بیان کړل. او د قبر ژوند دا زمونږ او ستاسو مشترک دی، هر چا را روان دی، هغې له تیارې پکار دی. دعا کوئ چې خدای پاک زمونږ قبرونه په مونږ باندې ګلې ګلزار کړي. دا څه وایي بشر جان؟ دا یو به درته ووایم. دی وایي چې سفرانه مونږ د څونه کیلومیټره پکار دی چې سړی سفر مونځ کوي پکې. نو دا 48 پاخه میلونه دي، غالبا څه 15 یا کیلومیټر ته جوړېږي. او کوم مونځونه چې سړی نه په سفر کې قضا شي او کور یې کوي، نو دی به د سفر مونځ کوي، هغه 2 رکعته به کوي. او که په وطن کې د نه مونځونه قضا شو او په سفر کې کوي، نو پوره به کوي. الله ته زمونږ قبر په مونږ ګلې ګلزار کړي. خدای مونږ د قبر سختونه وساتي. خدای زمونږ کې څومره مردګان وفات دي، د هغې مغفرت نصیب کړي. او خدای را وروسته مراحل مونږ ته اسان کړي. خدای د مشکلاتو د دنیا او د آخرت نه محفوظ کړي، د فتنو د دنیا او د آخرت نه محفوظ کړي. خدای په شریعت مطابق ژوند هم نصیب کړي، او د شریعت نه خلاف عمل هم خدای په امن کې وساتي. بیمارانو نه شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، د حلال و فراخ رزق نصیب کړي. آخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 324 نمبر کیسټ کې تاسو د قبر په ژوند باندې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.